ماښام مو په خیر. زما نوم جل دی. زه په نړیوال بانک کې کار کوم. لکه څرنګه چې د عیسویانو په کتاب کې د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د راتګ په اړه ویل شوي دي، نو آیا د نورو کتابونو کې هم د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د راتګ په اړه ویل شوي دي؟ خور پوښتنه وکړله چې خور لکه څنګه چې همداسې وویل چې پوښتنه یې وه البته چې د اسلام او د عیسویانو د دین تر مابینځ باندې یعنې تر څنګ چې دوی هم ویلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د راتګ په اړه باندې یعنې مخکې ویل شوي دي. ایا نورو ادیانو هم ویلي دي دا خبره؟ خورې یعنې د اسلام او د عیسویت د دین تر مابین چې دا یعنې دوی دواړو چې ویلي چې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د راتګ په اړه باندې ویلي، نور ادیان هم ویلي دي. که تاسې 18 سوره د ټرمنی کتاب او 18 آیات 18 سوره د ټرمنی کتاب او 19 آیات کې، د ایزا کتاب 9 سوره 12 آیات، د سولمان 5 سوره او 14 آیات کې، هغه کتابونو کې هم دا ډول په نوي کتابونو کې چې دوی لیکنه کړې ده د 14 نه تر 14 آیات د جون کتاب، د 15 نه تر 14 آیات پورې د جون په کتاب کې 14 سوره و آیات، د جون په کتاب کې 14 سوره 12 نه تر 14 آیات پورې په همدې ډول سره په اکثره کتابونو کې یعنی پخواني کتابونو کې نوي کتابونو کې ټولو کې راغلي دي چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم راتلونکی ده، په هغه وخت کې ویل شوي دي. فکر کوم تاسې هم هندو مذهب باندې یاستئ. هو سمه ده. نو خورې تاسې وګورئ که چیرته دغه همدې بحث کې ما د هندویزم په اړه باندې بحثونه کړي دي، د رسول الله وسلم د راتګ په اړه باندې چې هغه وخت کې د هندویزم کتاب کې ویل شوي دي، ټول بحثونه مې کړي دي په ساعتونو باندې. همدا ډول که چیرته تاسې د هندوانو کتابونه لکه شروتي، همدا ډول سرمتي کتابونه تاسې دي، نو هغه کې مختلف بحثونه سوي دي، یعنی مختلفو کتابونو کې د هندوانو کول ولئ هر کتاب کې بحث شوی دی. پاویشا پرانا پرونتی خانتری ادیاتری شلوکا 5 نه تر 8 آیت پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه باندې راغلي دي. همدا ډول پاویشا پرانا پروتری خانتری ادیا ان شلوکا 10 نه تر 20 آیت پورې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه باندې ویلي دي. هغه بل ځای کې د اتر وادي شلم کتاب هم 21 نه تر 6 آیت پورې یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه باندې ویل شوي. اتر ووی شلم کتاب هم 21 نه تر 9 آیت پورې، اتر ووی شلم کتاب هم 120 ومنا تر اول نه تر 14 آیت پورې. همدا ډول سره رسول الله صلی الله علیه وسلم په اړه باندې ویل شوي دي چې هغه به کندم یا کنه پټ یعنی راکاره کیدونکي چې راکاره بشي چې هغه به شپږ زره دوه ولري. همدا ډول سره د اول کتاب 53 سوره او 9 آیات کې هغه د احمد په نامه یاد شوی دی. نو همدا ډول سره د اوترا 15 برخه کې، همدا ډول سره د اندرا 2 سوره او 152 آیات کې، یو جروبیت 11 سوره او 13 آیات، همدا ډول سره اتر ویدا شلم کتاب کې هم 116 و اول نه تر 14 آیات پورې هغه د نرشن په نامه یاد شوی دی. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په همدې نامه یاد شوی دی، یعنی که تاسې دغه په عربي کلمې ته واوړئ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا ورکوي، نو هغه یاد شوی دی. همدا ډول سره د رګویدا اول کتاب د 14 سوره او 3 آیات کې، 10 کتاب د رګویدا هم 4 او 3 آیات کې، د رګویدا 2 کتاب هم 3 او تر 5 آیات پورې، د رګویدا 5 کتاب 5 سوره او 2 آیات پورې. همدا ډول سره یجرویدا شلم سوره او 15 آیات کې، همدا ډول سره یجرویدا 20 سوره او 13 آیات کې، همدا ډول سره زیات هغه ماخذونه د رسول الله اکرم صلی الله علیه وسلم په اړه باندې ویل شوي دي په هندو کتابونو کې. د وخت له کمښت له امله زه به غواړم چې لږ بحث پرې واچوم د کلکی البتار په کتاب کې، کلکی پرانا 2 سوره او 5 آیات، 9 11 14. نو په همدې کتاب کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د یشنیا په نامه یاد شوی دی، یعنی یشی الله او یا بنده د الله. نو په همدې ډول سره د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د پلار نوم عبدالله و، نو د هغه مبارک نوم یادونه شوې د سومتی. یعنی سومتی که عربي ته واړوي نو امینه یعنی صلح راوړونکې، نو هغه عربي کلمې ته واړوي، نو دلته حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مور بیبي چې وه هغه امینه نومېده. نو په همدې کې همدا ډول راغلی دی چې هغه به یو صلح امیزه ځای کې اوسي، یعنی سمبالا کې به اوسي. سمبالا یعنی اوس قریشو ځای چې دی لکه مکه معظمه چې ده هغلته پیدا کېږي به. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم هملته پیدا شو، یعنی سمبالا د قریشو ځای چې دی. که تاسې زما په هر سره چچه کې وایي ماشاءالله
نو په همدې ډول سره په دې کتاب کې ویل شوي دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به په ماده 12 یعنی ربیع الاول 12 کې پیدا کیږي او هماغسې وشول. او دې کتاب کې ویل شوي دي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته ملایکې راځي مرسته به ورسره کوي. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم مهاجرت کوي. همدا ډول سره په دې کتاب کې ویل شوي چې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم به د خلکو سره ډېر نرم ژبی، ډېر خوږ ژبی، ډېر رحمدله وي. همدا ډول همغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هماغسې وه. نو داسې زیات ماخذونه، زیات داسې معلومات شته دي چې د هندوانو کتاب کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د راتګ په اړه باندې په هغه وخت کې ویل شوي، یعنی اوس هم شته دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به راځي. نو که په رښتیا سره ته چېرته یو هندو وایې، یعنی د هندو مذهب دې قبول کړی وي، نو ته باید رسول اکرم صلی الله علیه وسلم قبول کړې، ځکه د هندوانو کتاب کې تا ته دا ټول ویلي چې راتلونکی پیغمبر دغه نښانې لري او دا ده او هغه د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم، نو ته باید همغه پیغمبر قبول کړې. ډاکټر ذاکر صاحب، اوس هم د کلکي او ترکي اوس هم هغه نقطې دي. نو تاسې ماته وایي چې زه څه وکړم؟ یعنی همدا ډول سره تاسې و چې کلکي باندې زه دغلته دا نقطه مې پکې نه دللې یا مثلا تاسې نه درلوستې، دا خو ګوره تاسې مثلا په دې کې باید تاسې تحقیق وکړئ یا کتاب ولولئ. نو دا خو تاسې نوشته کړي، یعنی هندوانو هغه پنډت دا نوشته کړی دی په خپل لاس باندې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په اړه باندې ویل شوي دي. نو هغوی پکې تغییرات هم نه دي راوړي، نو هغوی تاسو نه حقایق پټوي. نو ته یو منطقي یو منطق لرونکي میرمنه غوندې چې ته یو منطق لري، عقل لري، شعور لري، همدا ډول سره ته ګوره اوس په یو ډېر غټ پوسټ کې کار کوي، نو ته باید دا فکر ځان سره وکړې چې خپل لاجیک منطقي فکر ځان سره وکړي چې زه باید څه وکړم، ځکه هغه پنډت تاسو نه حقایق پټوي. باید حقایق درته ښکاره کړي او حقایق څه دي هغه د مخکې مې درته ټوله تشریح درکړه. دا خو همدې کتاب کې دي، همدغه د هندوانو کتاب ده، نو بیا ولې نه قبلوئ؟ نو همداسې ډېر ماخذونه دي چې پیدا کېږي، خو که چېرته دغه ټول درته پیدا شول او ته په دې باندې پوه شوې، آیا ته آخري پیغمبر منې؟ منې که نه؟ هو. نو ته حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم منې؟ هو منم. ماشاءالله. ته په دې باور چې یا خدای دی؟ هو. ته په دې باور چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عکس نه لري؟ هو. ته په دې باور چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی؟ هو. ته په دې باور چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی؟ هو. نو ته مسلمانه شوې خورې. نو اوس کلمه به ته په عربي کې هم ووایې، په انګلیسي کې به هم ووایې، چې په انګلیش کې وایي چې یو خدای دی او شریک نه لري او آخري پیغمبر یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بنده او پیغمبر دی. نو زه یې درته په انګلیش کې هم وایم او په پښتو کې به هم درته وایم. نو په همدا ډول سره ته ما سره تکرار او سمه ده؟ هو. اشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ماشاءالله. الله دې ماشاءالله خورې، خدای دې تاسو ته ثوابونه په نصیب کړي. تاسې د صلح او د آرامۍ کورنۍ ته راغللی، یعنی 1.5 1.6 بیلیونو هغه کورنۍ ته چې د صلح اواز وباسي. ماشاءالله خورې، تاسو یعنی ډېر هوښیاره، ځکه چې د معلوماتو سره سره چې تاسو کوم ترلاسه کړي د نشین تر څنګ نو یعنی تاسې وکولی شو چې د اسلام د سولې دین ته راشي. خو که کومه پوښتنه که کومه سوال مو درلودی، که هر پوښتنه مو درلوده، تاسې کولی شئ مې د لارې ماته راولېږي، برېښنالیک له لارې ماته راولېږي، نو کولی شئ چې زه یې راولیږم او زه یې ځواب درکړم. خو خدای دې تاسو ثوابونه په نصیب کړي او الله جل جلاله تاسو جنت فردوس په نصیب کړي او الله جل مو ثوابات نور هم په نصیب کړه.